دا یو انګريز تلو د چا غاڼې ته د غنو غاڼې ته تلو د غنو پټو پناسته چې خډیر غنی او جوړ نو بیا غاڼې ته ګوتونی ولا وې دې شي دی واټ هغه زمیدار وته دلته یې کو جوړ چې لوسو پس ورته نه او یو ماشوم د شپې چې یا مورې وینا منډه کپالچ والے ماغه هغه مور ته بیس دې ته خبره کې وینا وای په خله نه موالي په خپې والے وای په خپې څنګه والے وای ټول خپې نه یو ځای شوی دی بیلېږي چې مور ته کمبل وچت هغه یو پنسه کې دوه خپې ته دا په خوا به د ځاله ټیپونه زړې کې سټي بوي او چې د ټکر आवाज په دیوال واچو نه ډېر مزیدار आवाज نو په شرمونو به را لو شرم نو چا ټیپ له پیدا چې جب ورک نو روان بشو هغه پکې څه وي وای جنازه چې می د کور نه ګود او باخلی او وای چې شیرین جانانو خبرې کې زبمړیم په شورو کې چې زکلا سکول کې دا سيزونه ما شروع کول کنه زمونږ یو استاد سکول ته راغی کلاس ته نو یو جورابه تور او بل سپینه نو ما ورته استاد چې دا یو جورابه د تور او بل د سپینه یاره یو غټ کوتا کو سره وغیرہ املا لا روبر ویغنشه وې دا یو جوړه مونږ کرا کورم پراته نو دایته عقل وته بل یو سړی د سترګو اپریشن یې کړی یو درې ورځې پس نه ډاکټر تپوس وکړ وایي نظر دې ټیک شو وایي نه چې نه دی ټیک بیا ورته لاس داسې ونیو وایي زما د لاس دا ګوتې نه وایي د لاس ګوتې نه چې زه تلا نه یم تر لاس ګوتې بیا ورته د هسپتال یو مزېداره نرسه مخې ته ودرولو وایي دی نه یو والله ډېره ښکلې ده هغې لیده د ماښام مونځ مې کلي کې وکړه په لار روان یم داسې یو نرۍ غوندې لار ده اوس یو پنځه ښځې را روانې لږه غوندې تیاره وه نو یو ښځه نورو ته وایي ما یې مخ پټ کې وایي سړی دی مخونه یې پټ کړه چې ما له نږدې راغله هغه یې وایي چې راته وکتل وایي دا خو سړی نه دی دا خو میراوس دی ما ته ډوکري کې څوک د سړي زوی نه وایي دا یو خبره ځان سره یاد لرئ د دنیا هر قوم مخکې سوچ کوي وروستو کار کوي او پښتون مخکې کار کوي بیا وروستو سوچ کوي یو درې چته بلډینګ و لاندې پکې پنجابي و منځ کې بنګالي و په باره چتې پښتون و او پنجابي یې د ګپ نه اواز وکړ وایي عجب خانه وایي ښځې د اکسیډنټ وکړ چې درس شه پښتون د درېیم چت نه لاندې راودانګل دواړه خپې یې ماتې شوې چې هسپتال ته یې یوړه هوش کې راغی نو کټ کې کېناسته و یاره زما نوم خو عجب خان نو نا ډاکټر ورته وایي ښځې چې د اکسیډنټ کړی ده ورته ما خو واده نه دی کړی خوارسي نو یې چټي د بلډینګ را دانګل دغسې یو درې څلور چته بلډینګ و اخري چت کې اور لګېدلی هغه اور مړ کولو والا راله بره وروختل لاندې یو مضبوط پښتون و هغه ویل اواز ورکړ لکه یو ما ته راوله زه به یې نیسم چې بچ هغوی کله ماشوم کله غټ کله ښځه کله سړی اخره کې یو تک تور بنګالۍ راوغورځو چا پښتون لاس وکړي نو داسې ورته وکتل هغوی له اواز ورکړو دا سوځېدلي پکې مه راچوه هغه یې که دا څه ویل په دوبۍ کې زمونږ هوټل و د هغې مخې داسې چمن غوندې و هغې کې ناست دی اوس یو عربي راغی را سره خوا کې کېناست دا هلیکاپټر نه دا داسې ټیټ ټیټ روان و نو هغه عربۍ ما ته وایي دا ستاسو ملک شته وایي هذا هلیکاپټر پاکستان موجود ما خوار شي مونږ پیل ته ټیکسي کوو مې دا خو تاسو زمونږ نه اخلئ راشه مې وایي مونږ پاکستان کې د موټر سایکل او سوزکو انجن یې پاوه او تاسو اوس پورې ځان له کمیس او پرتوګ جوړ نه کړئ que está su que mata